نور صبر نه لرم، نشم خونه دیر ما باسه څه وخت مې راغونډه باسه دا خلک څه وایي؟ خلک دې هر څه وایي تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو هیوادوالو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي یو شومه او یوه بده پدیده ده. د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خبرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازۍ ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد یې مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خبرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دینی عالمانو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خبرونو کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان، نوي ځوانان او ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمله لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیرېږي؟ ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون لاره یې څه ده؟ د دغه ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خبرونې سره اوسئ. دا اونۍ او دا خبرونه مو د اولادونو د څارنې او ساتنې لارو چارو ته ځانګړې کړې ده. اوس هم د خبرونې د موضوع په اړه په خبرونه کې میلمه لرو. د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي علومو د پوهنځي استاده کریمه دریځ په خبرونه کې راسره ده. استاد سلام، ستړی مشي. علیکم سلام، مننه. ما سلامونه مو منئ په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ او آرامه ژوند ولرئ. ډیره مننه استاد. نن د خبرونې موضوع زموږ له اولادونو څارنه او ساتنه ده. که چیرې په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ او اردوونکي به هم په دې اړه معلومات واخلي چې له اولادونو څارنه او ساتنه یعنې څه؟ مننه. د اولاد ساتل او لویول یو غټ بحث دی او په دوی کې مختلف عوامل دخیل دي. په ټوله کې د ماشوم روزل او ساتل ډیر مسایل ته متمرکز دي چې په هغو کې موږ کړی شوی چې حفظ الصحې د لحاظه ماشوم ساتل ته په تیره بیا په دریو اولو کالو کې نسبت هر بل چاته زیات ضرورت لري او اړتیا ډیره ده. معمولا دغه خوراک، څښاک، جامې پاکول، ساتل دغه د دوی هغه مراقبتي برخه ده چې میندې پلرونه تر ډیره وخته د دغه مسؤلیت مستقیم تر غاړه لري او معمولا دغه وظیفه دوی لري چې د دوی نه ساتنه وکړي. دویمه کیسه دا ده چې ماشوم کله لویږي او کچیر پړاو ته موږ تمرکز وکړو، هم پلار هم مور دوی ته باید دقت ولري چې خپل وخت اولادو ته په ځانګړي ډول هر یو ته خاص ورکړي. په دوی معنی چې یعنې په ورځ کې 15 دقیقې د دوی څخه خاص کینی او د یوې موضوع په اړوند بحث وکړي یا د دوی نه وپوښتي چې څه ستونزې مو درلودې، نن مو څه وکړل، څه مشکلات تاسو درلود. اکثرا اړتیا لري چې میندې پلرونه دوی سره په لوبو کې شریک شي. نو دا ښه ده چې وخت ورته کېږدو او د دوی سره په لوبو کې هم شریک شو. او که چیرې غواړو موږ ماشوم مثلا مطالعې ته مخه کړي یا هغه کارونه چې موږ غواړو چې په ماشوم کې پورته شي، نو ښه ده خپله الګو واوسو، یو سرمشق واوسو او هغه کړنې په وجود کې ولرو ترڅو چې ماشومان هغو ته په لیدو هغه څه تقلید کړي او تکرار کړي. نو که چیرې غواړي چې دوی مطالعه وکړي نو یو فرهنګ باید جوړ شي. هغه متاسفانه نن سبا ډیر کم رنګ دی. باید د دوی سکینو او د مطالعې پر مهال حداقل یوه صفحه په ورځ کې دوی سره موږ ولولو. همدا ډول ماشومانو ته باید د تصمیم نیولو وړتیا ورزده کړو. دغه د رقم نه ده چې باید ښه مور و پلار همیشه د دوی مواظب واوسي او همیشه دوی ته وښیي چې دا وکړه دا مه کوه. په داسې حالت کې چې کله ماشوم تاسو غواړئ چې دوی په تصمیم نیولو کې قوي شي او د تصمیم نیولو وړتیا په دوی کې زیاته شي، نو ښه ده چې دوی ته وخت ورکړي او دوی خپل تصمیم ونیسي. مثال په ډول بیکاره پاتې شوی دی، برق هم تللی، تلویزیون هم نشته او یا چې مور زه کوم په تنګ یم، نو تاسو ورته چې بچیه قلمونه لري، رنګه لري، کتابونه ده شته، ته څه غواړې چې وکړي. اوس ته خپله تصمیم ونیسه چې آیا ته لوبې کې د کوټې دننه یا څې بیرون. باید موږ دغه د لوبې چلونه یا متنوع لوبې د دوی لپاره د کورونو په منځ کې یا د خپلو اطاقونو منځ کې دوی ته چمتو کړو او دوی ته اجازه ورکړو چې خپله تصمیم ونیسي چې څه باید وکړي. ستاسو په نظر هغه طریقه چې پلرونه او میندې دوی ته نه کار واخلي د اولادونو په څارنه او ساتنه کې د دوی لپاره
غوره پایلې ولري هغه کومه ده که چېرته لنډه دوی ته تشریح کړئ؟ په مجموع کې دغه کوم کیسې چې زه روانه یم او تاسو ته کوم دغه ټولې هغه کیسې دي چې په نظر ډېرې ساده رسي ولې هغه ټولې ډېرې مهمې کیسې دي د ماشوم اړوند. نو موږ تاسو ځینې وخت هم دغه کمیګانې په خپل ژوند کې درلودلې او اوس چې خپله میندې پلرونه یو باید پوه شو چې دغه څه ما درلودل یا ما میندو د موږ په مقابل کې دغه څه نه دي اعمال کړي. نو ښه ده چې موږ هغه تنظیم کو او دوی ته اجازه ورنکړو چې دغه څه په دوی کې یعنی زیات شي او ادامه ورکړي. که د موضوع بلې خواته راشو ځینې میندې پلرونه دي خشنې یا تأخیرونکې کړنې کوي د دې اغېزې او پایلې په اولادونو باندې څه دي او په پایله کې به څه رامنځته کېږي د اولادونو سره یې؟ متاسفانه موږ تاسو په داسې یوه ټولنه کې ژوند کوو چې دغلته تاوتریخوالی ډېر زیات حاکم دی او اکثرا پلرونه په ځینو مواردو کې میندې هم د رقم خصوصیت لري چې باید ټنډې تروه وي او همیشه امر و نهي ولري نور څه نه. او که چیرې موږ د تنبیه په موخه د ویلو ټکولو نه کار اخلو صحیح ده چې د موقت وخت لپاره به هغه کړنه محو شي نابوده بشي ولې دغه په کتابو کې په اثبات رسېدلی چې که چیرې بیا موقع مساعدېږي نو ماشوم حتما همغه خپل پخواني کړنو ته ورځي همغه بد عمله چې پخوا کړی دی کیدای شي بیا هم تکرار کړي. نو ښه ده چې د تاوتریخوالي نه اصلا باید کار وانخیستل شي. په مجموع کې ډېر ناوړه پایلې لري په دوه معنا چې دوی په خپل ژوند کې متاثره کیږي ناامیده کیږي فکر کې چې زه یوازې یم په کور کې مور او پلار د ما پروا نه لري همیشه یې ما سره په دو رقم رفتار د دوی معنا ده چې زه ورته ګران نه یم. په دوی کې ویره او ډار پیدا کیږي او د ویرې ډار نه تسلیمېدل ورته پیدا کیږي چې تاسو ګورئ کله سړی وډار شي نو حاضر شي غلامۍ ته هم. یعنې دوی همیشه القبه گوش غلام دی چېرته یې چې مړ شه که مړ نه شي پښې اوږدې وي. معنی دا چې دوی د غلامۍ دپاره چمتو کیوي او همیشه هرې خبرې ته منونکی کس دی او همیشه منونکی کسان ښه کسان نه دي. یعنې زه په صراحت دا خبره کوم چې که چیرې موږ دا صفت خلکو ته ورکړو یا ماشومانو ته ورکړو چې دغه ډېر منونکی دی په معنا د دو ده چې موږ ډېر سخت او ډېر همیشه په دوی باندې د کنټرول نه ډک رفتار درلوده تر څو چې دای مطابق کړی خپل ځان ته. که نه هر انسان یو مستقل موجود دی او کله چې موږ ماشوم نن سبا په موږ په غېږ کې دی یا موږ د روزنې تر لاندې دی دا په دې معنا نه دی چې دا به همیشه موږ څخه غلام پاتې کیږي. دا په دې معنا دی چې دغه رسالت د یو څو محدود وخت لپاره خدای پاک موږ تر کړی او موږ باید دغه رسالت نه په منظم ډول کار واخلو تر څو چې سبا هغه ماشوم چې کله لویږي یو مؤثر او مثمر کس دی ځان او د نورو کسانو دپاره وي. نه ده چې نن غلام کوم د دوی پر چې زه غواړم یو مستبد کس اوسم او د ما غرور او تکبر په خپل ځای پاتې شي نو ما ته باید هغه منونکی کس وي چې دا همیشه ناوړه پایلې لري او همیشه تاوتریخوالی په ماشومانو باندې تعلیمي اړخ نه هم منفي اغېزه لري. یعنې دوی په درسو کې ضعیفېږي یو غوسه په څنګ کې کله چې دوی هغه خپله مینه د کورنۍ نه نه اقنا کوي نو بهر هر کس چې دوی ته خاندي په دو معنا دوی فکر کوي چې البته همدغه مینه ده نو د کس چې ما ته خاندي په داسې حال کې چې خلک د ما نه خفه نه شي د خبره ځکه کوم چې څوک یوه ښه رهنمایي خلکو ته مفته نه کړي ور د دو شو چې هغه مینه ورکړي. نو هغلته که چیرې په بهر کې تاسو متوجه حتما منفي بانډونه شته د همزولو حتما منفي کسان په ټولنه کې شته چې دغه فرصت نه د ځان په ګټه کار خلي نو هغوی تظاهري مینه دوی ته څرګندوي او د دونه چې په کور کې تنګ دي او د دوی سره ښه چلند نه کېږي نو بیرون هغه منفي وګړو ته خپل هغه ښه نیت ورښیي او هغوی غېږې ته پناه وړي چې دا خپله یو منفي پوینټ دی او همیشه پردي کسان د فرصت په لټه کې دي او د دو فرصتونه د خپل ځان په ګټه په منفي اغراض باندې کار خلي. ډېره مننه له دې چې خپرونې ته راغلی او زموږ اورېدونکو سره مو معلومات شریک کړل. مننه تاسو نه. میندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو میندو او پلرونو د مور او پلار یو له مهمو او اساسي مسؤلیتونو څخه دا دی چې د خپلو اولادونو فزیکی، رواني او ټولنیز امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه ټول پوهیږو چې ماشومان او نوي ځوانان د ټولنې یوه بېوسې او زیان منونکې کتله ده چې د خپل مور او پلار له پاملرنې پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. ماشومان نړۍ او ټولنې ته په خپل ماشومانه فکر ګوري او هیڅکله هم د خپل چاپیریال
خطرونو، ننګونو او چلوال ته پاملرنه نه کوي. پلرونه او میندې د یوازیني ساتونکي په شان دنده لري ترڅو له خپلو ماشومانو په کور دننه او بیرون ساتنه وکړي او په دې ځان پوه کړي چې اولادونه یې له چا سره ملګرتیا او دوستي لري، له کوم ډول کسانو سره ناستو پاسته لري، چیرته ځي او څه کوي. دا کار له تاسو سره مرسته کوي ترڅو مو اولادونه له ټولنیزو خطرونو او ننګونو په امان کې شي. دوستانو، د دې اونۍ په خبرونه کې مو د اولادونو د څارنې او ساتنې په لارو چارو خبرې وکړې. د راتلونکي اونۍ په خبرونه کې ماشومانو ته د شخصي حریم په زده کړو باندې بحث کوو. تر بیا او بل خبرونه چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو په بخون کې الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.